د مشال ډیجیټل قدرمنو کتونکو اوریدونکو خیبر پښتونخوا ځینې سیمو کې بارانونه شوي دي، ډېر تیز بارانونه شوي دي چې پکې په ثوابه کې 2 کسان مړه او 2 نور ژوبل شوي دي. د خیبر پښتونخوا چې کوم د قدرتي آفتونو د نظم اداره ده پی ډي ایم ای د هغې تر مخه په ټولو صوبه کې 15 داسې حادثات راغلي دي چې 15 کسان یې مړه شوي دي، 2 نور ژوبل شوي دي. دغه شانتې په لسګونو کورونو ته زیان اړولی دی. د چارسدې ځینې علاقو کې هم ډېر زیات تیز بارانونه د 19 اګست او د 20 اګست سهار کې یا د شپې ترمنځ شوي دي چې پکې په لارو کوڅو کې ډېر اوبه راغلي دي، په سکولونو کې، په جوماتونو کې دغه کوم خړونه سیندونه دي په هغې کې هم ډېر زیاتې اوبه راغلې وي او خلکو ته په تګ راتګ کې ستونزې وي. دې سړک سره که موږ وګورو نو په پنډۍ اسلام آباد هم د تېرو 4 ورځو راسې ډېر زیات بارانونه شوي دي او چې کومه نننۍ ده هغې کې هم سیلابي صورتحال دلته کې د خطرې الارم هم پرون غږولی شو، یعنې خلک د هغه ځایونو نه لرې اوسي. دغه شان د ثوابۍ چې کوم په خیبر پښتونخوا کې زیات اغېزمنه ځای په دې وخته پورې نو هغې کې د ریسکیو 112 کې تر مخه 300 سیوا کسان هغې محفوظ دي چې کوم د رزړو تحصیل دی د هغه ځای نه محفوظ ځایونو ته منتقل کړي دي چې کوم د هغې مالونه دي یا د هغې خلک دي. دغه شانتې د موسمیاتو محکمې د 19 اګست تر 21 پورې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو ضلعو کې دغه د تیزو بارانونو او د اوبو راتلو په خوړونو په سیندونو کې اټکل څرګند کړی.